تاسې پوښتنه کړې ده چې یو کس دی په امام پسې ولاړ دی، فرض یې پسې وکړه. خو کله چې فرض خلاص سوله، امام سلام وګرځوي، بیا امام دعا کوي، د هغه نه وروسته بیا سنت کېږي. نو ته وایه چې دغه دعا څنګه ده؟ محترمه، که چیرې داسې وي چې د فرضو څخه وروسته سنت پاته وي، نو د فرضو د سنتو تر مابینځ دعا ماسې صرف یې دا د اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. دغه قدر دعا راغلې چې دعا به کوي. د دې نه اضافه دعا چې ده هغه مکروه ده، سړی بې نه کوي، ځکه دستي به فورا خپلو سنتو ته ولاړېږي. نو دغه دعا چې ده دا رامنقوله سوې ده، مسنونه ده، دا به پرېږدي نه، دا به وایي. او دا چې وویله دستي به سنتو ته ولاړېږي، تر دې به اوږده دعا نه کوي. سنت چې یې وکړله، د سنتو څه وروسته کې چیرې دعا کول، هغه نو بیا سم کار دی، ښه کار دی. ضروري نه دی چې خامخا به دعا کوي. که یو څوک ورته ګرېدی خو هغه دی، که نه ورته ګرېدی هم پروا نه کوي. که امام دا دعا وکړله خو هم ښه خبر ده، که یې نه وکړله یو ضروري شی نه دی چې نو دا بس به خامخا دا کول غواړي. نو خبره دا سوله چې د فرضو د سنتو تر مابین د اللهم انت السلام څخه اضافه دعا کول، دا هغه د سنتو مرتبه د مابینځ وړي. بیا سنت د سنتو ثواب نه لري لکه یو نفل چې کوې. که ستاسو مطلب دغه وي نو بس جواب دا دی. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.